هڅه کوم لږ شان ځان سېزمه نن زوړ تصویر مې د جانان سېزمه او په زړونو بل دی خو نه تا ته او نه ما ته ښکاري په زړونو بل دی خو نه تا ته او نه ما ته ښکاري د مینې اور دی تو فرزان او زه فرزان سېزمه زه په مزاج لکه د شمع یم خو خوښ مې نه دی زه په مزاج لکه د شمع یم خو خوښ مې نه دی رڼا کوم خو پتنګان سېزمه او قلم راحلم نن یې لیکمه په خپلو وینو قلم راحلم نن یې لیکمه په خپلو وینو چا راته ویل چې زه تاریخ د باچاهان سېزمه السلام علیکم ډېرو ښاغلو قدرمندو مینوالو ډېرو خوږو کتونکو پروګرام د پښتونخوا رنګونه او زه ابرار حسرت تاسو ته په پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې مخاطب یم ګرانو ملګرو تاسو ته به پته وي چې زموږ د پښتونخوا ډېر داسې ګلونه په پردي هیوادونو کې مسافر دي او مسافرتیا کې خپل ګزران په مسافرتیا کې تېروي نو د هغوی د زړونو نه یو الله خبر دی موږ ته څه خبر په دې ګلونو کې زموږ بلکې ګلونه نه بلکې زموږ یو ګلاب یو داسې ګلاب چې په لږ عمر کې یې ډېرې زیاتې هڅې کړي د پښتو ادب دپاره او ډېر څه یې لیکلي دي نو هغه دی جناب لقمان حسن پنهاني صاحب لقمان حسن پنهاني صاحب په دوبۍ کې خپل ګزران کوي او مسافرتیا کوي د خواري مزدوري کوي نو زه لقمان حسن پنهاني صاحب ته ډېر ډېر هرکالي او پهرالي په خپل پروګرام کې وایم لقمان حسن پنهاني صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ابرار حسرت ډېره مننه ډېر زیاته شکریه دا کوم ډېر د زړه نه چې تاسو خپل وطن کې د بل وطن د لیوني دغسې یاد وساتل او دعا مې ده چې الله مو دغې پښتو ته دغسې لیوني وګرځوه او د پښتو ادب دا مینه مو الله په زړونو کې نور هم سیوا کړه ډېر مهرباني خوشحاله اوسئ لقمان صاحب تاسو خو ماشاءالله ډېر ښکلې شاعري کوئ ډېر ښکلې کلام لیکئ په دې دومره کم عمر کې او لنډ تنګ ژوند کې هم ډېر کار وکړو د خپل کار او خپل زیار ته په کم نظر ګورئ نو زه خو به دا ووایم ابراره اکثر د ملګرو ته دا خبره کوم چې د شاعرۍ په میدان کې ما ته ځان لکه د خړپوڅو ماشوم ښکاري خو بیا هم دا په ما د الله ډېر احسان دی او ډېر فضل دی چې زه په داسې خاوره کې وزېږېدم په داسې علاقه کې پیدا شوی یم په داسې کور کې پیدا شوی یم چې هلته ما ته ادب میلو شوی دی پښتو میلو شوې ده او د پښتو مینه میلو شوې ده او همدغه مینې زه د پښتو ته لیونی کړې یم لیونی ورته ګرځولی یم او دغه سمات ګوډ شعرونه مې راټول کړي دي چې تاسو راله په ماتو ګوډو الفاظو باندې خشته ډاډ راکوئ ستاسو ډېره مننه لقمان پنهاني صاحب یو سوال هیري کوم یو پوښتنه ډېرې پوښتنې هم درنه کوم د راروان ژوند ته مستقبل ته په کوم نظر ګورئ نو راروان ژوند خو اکثر ماله بېګا یو ملګري تپوس وکړو د ژوند په باره کې څوک وایي ژوند افسانه ده څوک وایي دا دي څوک وایي هغه دي زه ما ته د خپل یو نظم یو څو کړی را یادېږي چې دا ژوند هم یو خمار دی دا ژوند هم یو خمار دی چې زمونږ په اوږو بار دی چا ته تود رنګین ماښام دی چا ته جوړ ترېنه ازار دی دا ژوند هم یو خمار دی چې زمونږ په اوږو بار دی چا ته تود رنګین ماښام دی چا ته جوړ ترېنه ازار دی نو زما خو دغه دعا ده چې راتلونکي زمونږ که یو د ژوند هېڅ پته نه لګي یو ګنټه مو پاتې ده یو منټ مو پاتې دی یا ډېر عمر مو پاتې دی نو الله دې دغه زمونږ په دې پښتو کې تیر کړي او د پښتو ادب ته ډېره مننه لقمان پنهاني صاحب د ګرانو مینوالو ته خپل یو کلام خو وړاندې کړي د مینې محبت نه ډک کلام تاسو د مسافرۍ خبره وکړه نو همدغه د مسافرۍ سومات ګوډ شعرونه به درته ووایم چې دا مطلب ده چې د خېټې غم په منډه کړې یم د خېټې غم په منډه کړې یم مسافرۍ رانه والله خپل او پردي هېر کړې د خېټې غم په منډه کړې یم مسافرۍ رانه والله خپل او پردي هېر کړې او ځکه د بل وطن په خوشبوو کې ورک شوم د رزق بوی رانه د کلي ځکه د بل وطن په خوشبوو کې ورک شوم د رزق بوی رانه د کلي سپېلني هېر کړې ډېر ښکلی دی ډېر ښه او بل شعر دی چې یو ته اوجي بل ته نجي بل ته خجي یو ته اوجي بل ته نجي بل ته خجي یو ته اوجي بل ته نجي بل ته خجي اوجي خانجي رانه د کلي لیوني هېر کړې ډېر ښکلی ډېر ښه دی
یو ته اوجي بل ته نجي بل ته خجي اوجي خانجي رانه د کلي لیونی هېر کړي او بل شعر دی چې مونږ پښتانه یو دغه دواړه په حجره کې ساتو. مونږ پښتانه یو دغه دواړه په حجره کې ساتو، مونږ لا ټنګ کله د رباب او د منګي هېر کړي او د کور خزان وینم په نمر او باران نه یم زه. د کور خزان وینم په نمر او باران نه یم زه. د کور خزان وینم په نمر او باران نه یم زه. د کور د پاره مې بیا واړه پسرلي هېر کړي. او مهرباني اخیری شعر دی چې زمانه هېر نه دی خو بیا هم خلق داسې وایي. زمانه هېر نه دی خو بیا هم خلق داسې وایي، ژوند او جانان او څو یاران دی پنهاني هېر کړي. ډېره مننه. زمانه هېر نه دی خو بیا هم خلق داسې وایي، ژوند او جانان او څو یاران دی پنهاني هېر کړي. ډېره مهرباني. پنهاني صاحب که څو شعرونه م راته نور وویل نو ډېره ښه ده. دا یو نوی غزل دی، دغه به درته ووایم. مطلب ده چې او بس ښه یو ګزاره ده کله دلته کله هلته. واه ډېر ښکلی دی. او بس ښه یو ګزاره ده کله دلته کله هلته، بس وختونه دې تېرېږي کله دلته کله هلته. مستقبل له د بچو څوک موټر او بنګلو له ابراره. مستقبل له د بچو څوک موټر او بنګلو له، در په در باندې کړيږي کله دلته کله هلته. دا شعر به وای لقمان صاحب. مستقبل له مهرباني مستقبل له د بچو څوک موټر او بنګلو له، در په در باندې کړيږي کله دلته کله هلته. او شعر دی چې چا یاران دوستان هېر کړي دی بې خونده چا یاران دوستان هېر کړي دی بې خونده درهموله، څوک د یار په غم جړېږي کله دلته کله هلته. او شعر دی چې څه تپوس کوي زمانه سمې ژوند سمې ګزران دی. څه تپوس کوي زمانه سمې ژوند سمې ګزران دی. څه تپوس کوي زمانه سمې ژوند سمې ګزران دی، زړه مې تا پسې خوږېږي کله دلته کله هلته. او شعر دی چې مهرباني ما مازیګر د کلي خوند کړي څو یاران او د سیند غاړه. واه ډېر ښه مثال ده. مازیګر د کلي خوند کړي څو یاران او د سیند غاړه، خدای راستي که مې هېرېږي کله دلته کله هلته. دا شعر خو بیا ووایه یار. ډېره مننه. مازیګر د کلي خوند کړي څو یاران او د سیند غاړه، خدای راستي که مې هېرېږي کله دلته کله هلته. او شعر د ابراره چې دا شعر د کاشف ته ډالۍ وي چې وایه ستا په زړه څه غم دی چې حیران حیران راګورې. وایه ستا په زړه څه غم دی چې حیران حیران راګورې، رنګ دې ورځ په ورځ زیړېږي کله دلته کله هلته. مهرباني. او شعر دی چې څوک وي دلته وچې شونډې هلته غوړې زیړې. څوک وي دلته وچې شونډې، څوک پرې هلته غوړې زیړې، نصیبونه تقسیمیږي کله دلته کله هلته. او بل شعر دی چې پښتنو بس را یوځای شئ پښتونخوا له امن راوړئ. مهرباني. پښتنو بس را یوځای شئ پښتونخوا له امن راوړئ، ژوند دی ورځ په ورځ کمیږي کله دلته کله هلته. او اخیری مقطع ده چې دا غزل چې درته وایي دا لیواله پنهاني دی. دا غزل چې درته وایي دا لیواله پنهاني دی، هر محفل کې دی خندېږي کله دلته کله هلته. ډېره مننه. ډېره مهرباني. دا غزل چې درته وایي دا لیواله پنهاني دی، هر محفل کې دی خندېږي کله دلته کله هلته. ډېره مننه. ډېره پنهاني صاحب که څو شعرونه راته نور ووایه نو نور هم راته ووایه. ډېره مننه. دا یو زوړ غزل به درته ووایم چې مطلب ده چې کعبه به ورته نه وایم خو پاک دی ډېر. کعبه خو ورته نه وایم خو پاک دی ډېر. کعبه به ورته نه وایم خو پاک دی ډېر، او په زړګي دننه پټ چې زه دلدار ساتم. مهرباني. کعبه به ورته نه وایم خو پاک دی ډېر، په زړګي دننه پټ چې زه دلدار ساتم. او شعر دی چې مودې وشوې تا ویل کښېنه دا دې راغم
مودې وشوې تا ویل کېنه تا دې راغم مودې وشوې له جانانه دغه لار ساتم. ډېر ښکلی دی. ډېره مهرباني. او بل شعر دی چې ځان له پرې مین شو او هغه مین په ځان یې کو. ها ځان له پرې مین شو او هغه مین مهرباني ځان له پرې مین شو او هغه مین په ځان یې کو خود به داسې کېږي په یارۍ کې چې ریبار ساتم. ډېر ښکلی دی. ډېره مهرباني. او ته لاړې د بل شولې ستا نوم به بیا نه اخلم. ته لاړې د بل شولې ستا نوم به بیا نه اخلم. ته لاړې د بل شولې ستا نوم به بیا نه اخلم ستا یاد به نشه کړمه ځان به پرې خمار ساتم. او شعر دی ابراره چې ډېره مهرباني شعر دی چې چا نه به تپوس زه د پښتون د وینې وکړمه. چا نه به تپوس زه د پښتون د وینې وکړمه. چا نه به تپوس زه د پښتون د وینې وکړمه زه مجرم په خپله یم کور کې چې اغیار ساتم. ډېر ښکلی دی. ډېر مزېدار. ډېره مهرباني. او دا شعر دی چې دا لاسونه ګورې مزدورۍ نه چې تڼاکې دي. ها دا لاسونه ګورې مزدورۍ نه چې تڼاکې دي دا د مینې زور دی بوډۍ مور نښه د پلار ساتم. ډېر ښکلی احساس دی. ډېر ښکلی احساس. دا لاسونه ګورې مزدورۍ نه چې تڼاکې دي دا د مینې زور دی بوډۍ مور نښه د پلار ساتم. او ځان له ژوند مې تېر کړو ډېر ځان له ژوندون نه کېږي. ځان له ژوند مې تېر کړو ډېر ځان له ژوندون نه کېږي ځان له یو جانان ګورم ځان له یو غمخوار ساتم. ډېر خیال. ډېر ښکلی. دا شعر بیا ووایه. ډېره مهرباني. ځان له ژوند مې تېر کړو ډېر ځان له ژوندون نه کېږي ځان له یو جانان ګورم ځان له یو غمخوار ساتم. او اخري شعر دی چې هر مین چې پرېږدي دي مینې نه وزګاره شي. هر مین چې پرېږدي دي مینې نه وزګاره شي بیا خواله د پنهان راشه تا ته انتظار ساتم. ډېره مهرباني. ډېره مننه ستاسو. ډېره مننه ګرانو ملګرو. دا لقمان حسن پنهاني صاحب چې موږ سره آنلاین خبرې اترې وکړې او موږ ته تپوسونه هم وکړو موږ سره خپل ډېر ښکلي احساس شریک کړو تاسو سره ډېر ښکلي شعرونه وړاندې کړو. نو الله تعالی دې دوی له ډېر ژوند ورکړي او الله تعالی دې راته دغه شان ګلې ګلزار لري چې موږ سره بیا مرکې کوو. انشاءالله الله تعالی به یو ورځ بیا دې خپل وطن ته راولي بیا به موږ دلته مرکې کوو. نو د لقمان دا ټول شعرونه تاسو ټولو ته په ډېره مینه ډالۍ. ما ابرار حسرت راکړه اجازت د الله په امان.